نن سبا په دې دنیا کې ډېر لوی فتنې او قصې روانې دي چې هغې ته د عامو خلکو ذهن هغه نه رسي. دا د کوټې او د طلایي او د کټ خبرې نه دي چې ته ډوډۍ وخورې او په هغې پسې چای وڅکې او بیا شروع وکړي. دې وخت کې د یو عام مسلمان کردار څه دی؟ عام مسلمان کردار د ټولو نه اول هغه دا دی چې موږ الله ته دا سوال وکړو، همیشه دا دعا غواړو چې یا الله موږ د فتنو نه، د مصیبتونو نه، د عذابونو نه، د جنګونو نه، د دې نه یا الله موږ وساته. اولنی کار دا دی چې ته به هغه رب ته التجا کې او هغه به مخکې به عاجزي کې. هر چې زموږ د پښتنو سوچ دی، زه په دې ډېر زیات خفه کېږم او که څوک په دې خبره خفه کېږي دا خپل سر دې دیوال له راواچوي. زموږ جذبات زموږ د عقل نه زیات دي. که د نورو قومونو ته وګورو اکثرو ته نو د هغوی عقل، د هغوی جذبات کنټرول دي د هغوی په عقل کې. زموږ جذبات بې کنټروله دي. هره خبره چې کې د فتنو په دور کې هغه زر پیرې تلا، هر ویډیو چې نشر کې هغه زر پیرې تلا، هر تصویر چې نشر کې هغې ته ګوره چې دا حقیقت دی که نه دی. نن سبا چې کومې فتنې روانې دي که نه، دا ستا د عقل چې یو زر پیرې شي که نه کیدای شي ونه رسي ورته. اولنی کار دا کوه چې الله ته التجا، الله ته عاجزي، او دا سوال همیشه کوه چې یا الله ما او منګه او ټول مسلمانان د فتنو نه، د عذابونو نه، د جنګونو نه، د نقصانونو نه، د مرضونو نه یا الله موږ وساته. اولنی کار دا کوه. دویم کار د هغې نه بعد او دې ته غوږ کولاو که هر انسان له الله رب العزت وس ورکړی دی، طاقت یې ورکړی دی، د دقې ته الله تپوس کوي، د دې نه اخوا ته الله تپوس نه کوي. ته د ځان نه دومره غټ سړی جوړ کړي چې ته د ټولو ملکونو مسلې حل کړې او کور کې ستا ښځه ستا خبره نه اوري، کور کې د بچي خبره نه اوري، انډیوال دې خبره نه اوري، یعنې په خوله دې سره څوک یقین نه کوي او ته ناست یې او دا داسې او دا داسې او تبصرې او دغه. ځکه هوښیار سړی هغه دی چې هغه هر کار په دومره اندازې کې کوي څومره چې ده وسي. د هغې نه اخوا نه الله د هغې نه اخوا تا نه تپوس کوي. د هر کار دپاره الله خپل سړي پیدا کړي دي او هره ذمهواري هر انسان ته د هغه ذمهواري حواله شوې ده، د بل ذمهواري مه راله. دویمه نقطه دا ده. درېیمه، د دروغو د خبرونو نه او د دروغو د ویډیوګانو نه او تصویرانو نه ځان لرې ساتئ. بلکې زه درته ووایم د رسول صلی وسلم نصیحت ته زما نه دی، خو نن سبا دې نصیحت ته والعیاذ بالله بعض هغه تش کوټه کې دننه چې جذباتیاني او د ښځې په مخ کې د بچو په مخ کې هغوی والعیاذ بالله دې ته بېغیرتوب وایي. خو دا د رسول صلی وسلم نصیحت ته یو صحابي ته یې کړی وی چې کله فتنې ډېرې شي نو ژبه دې کنټرول که او کور په ځان لازم که. دا د رسول صلی وسلم نصیحت دی، دا زما خبره نه ده. خپله ژبه کنټرول ساته. په یو شي کې ستا کار نه چې پښتانه وایي کوم ځای دې نه ګرېږي هغه مه ګروه، کوم ځای چې ستا نه ګرېږي هغه مه ګروه، د ځان نه قړتو مه جوړوه. دا ژبه دا خبرې درته د نقصان جوړولی شي هر وخت. صرف دا نه چې زه د وخت خبره کوم، هر وخت دې ژبې څومره خلک په مسلو کې ورچولي دي، څومره خلکو ته یې دښمنیانې جوړې کړي، څومره خلکو ته یې غمونه جوړ کړي. خپله ژبه کنټرول ساته او چې څومره یې دومره خبرې کوه، حتی زیاتې خبرې مه کوه. دیني خبرې دي دا د علماو سره تعلق ساتي، هغو پکې خبرې کوي. سیاسي خبرې دا د سیاستدارانو سره تعلق ساتي، هغو پکې خبرې کوي. ډاکټري خبرې هغه ډاکټرانو سره تعلق ساتي، تجارتي خبرې تاجرانو سره تعلق ساتي، استازي د استادانو سره تعلق ساتي، کاروبار د کاروباریانو سره. خو که موږ د یو بل په کارونو کې ګوتې ووهو نو هر څه به څه شي. دا خبرو کې ستاسو له خوند در نه کړو. زمونږ د پښتنو هغه خبرې خوږې چې ها هو پکې ډېرې
چغې راوځه د کافر زویه خبیثه ډزه ډوزه تماچې کلاشنکو. عقل استعمالول پکار دي، او چې عقل صحیح ځای کې استعمالول غواړي که نه، کله د عقل ته تابع کړي د دین، نو د فتنو نه، د مشکلاتو نه، د مصیبتونو نه به د الله لرې ساتي. نو ځکه دا اهمه نقطه یاده ساتئ چې د دروغو د خبرونو نه او اسې د دروغو د نشریاتو نه ځان لرې ساتي. مې ګوره، دا راته ووایه مې ګوره، بله خبره ته زه دا وکړم. دا ډېره لویه خبره روانه ده چې په دنیا کې څه روان دي او علما څه کوي. زه ډېر تعجب وکړم داسې خلکو ته، لکه د اوسه پورې چا دا ونه وایي چې دنیا کې څه روان دي او ډاکټران څه کوي. ډاکټرانو قینچي راغسې او دغه اپریشنونه کوي. د اوسه پورې چا دا ونه وایي چې دنیا کې څه روان دي او انجینران څه کوي، دغه پیتې راغستې د ځمکې نب کوي او بلډینګونه جوړوي. نه، چې څو پورې درته زه یو خبره وکړم په دې زړه ولیکه، که غواړې که نه چې د فتنو نه، د عذابونو نه، د جنګونو نه، د مرضونو نه، هر څه نه ځان په ډډه وساتي، چې څو پورې موږ دې دین ته نه یو واپس شي، ورب الکعبه که موږ مخکې لاړ شو. عالم تا ته څه بیانې؟ عالم تا ته دا بیانې چې راشه راواپس شه، هغه رب سره خپل تعلق جوړ کړي چې د هغه په لاس کې دا هر څه دي. نو چې د هغه سره ستا تعلق جوړ شو، هر څه د هغه په لاس کې. دویمه خبره ده، د فتنو په دور کې به څه کوې؟ دا خبره ته د ډاکټر بیانې، که انجینیر یې بیانې، که سیاستدان یې ته بیانې، که تاجر یې درته بیانې، څوک یې بیانې؟ علما یې درته بیانې. اوس که عالم تا ته دا بیان نه کړي چې د فتنو په دور کې به څه کوي، ما ورته څه کوم؟ مونږ ته خو لار بیا نه ده معلومه. نو ځکه کم خلک چې دا خبره ډېره کوي چې دنیا کې څه روان دي او علما څه وایي، دا یاده ساته دا سړی د ملحدینو نه یا متاثره دی او یا ملحد دی او یا خبر نه دی، خو دا د جهالت تلاسه دا خبره دی د ملحدینو کوي. د ملحدینو هم دا خبره ده چې دین ته څه ضرورت دی، دین څه شی دی؟ هغوی نه الله مني، نه دین مني، نه قرآن مني، نه حدیث مني، نه آخرت مني، هېڅ هم نه مني. او دغه یو خبره کې دنیا کې څه روان دي، موږ ته پته دنیا کې څه روان دي، ولې موږ څه ناخبره یو. چې کله په دین باندې پوهه وي که نه، نو بیا به راته ښه صحیح پته ولګي چې په دنیا کې څه روان دي. او ته دین د دنیا نه منع کړی؟ دین خو تا ته چې دین چې ته په دنیا څومره پوه کړی، دومره بل شي نه یې پوه کړی. نو ځکه د یو څو خبرې د یو ورور، د یو دوست، د یو مشر، د یو کشر په حیثیت دا یادې ساتئ، او جذبات دا د عقل لاندې ساتئ. بعضو ځایونو کې جذبات مزه کوي او ډېرو ځایونو کې جذبات انسان له نقصان ورکوي. نو الله رب العزت موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي.